د سرواري طبي کمپلیکس مسؤلین وایي چې په لومړي ځل یې د نه اوریدونکو کسانو د درملنې نوي وسایل افغانستان ته راوړي. سرواري طبي کمپلیکس په کابل ښار کې فعالیت لري چې په رسمي توګه یې د فعالیتونو د پیل کولو پرانیسته وکړه. وسیله ورته کېښوده، دی اورېدل شروع کړل، دی باید زده کړي. ویاړو چې د امارات اسلامي چتر لاندې انشاءالله ترقي کې روان یو. موږ یې عملاً کار شروع کړی دی. تقریبا څو عملیاتونه موږ په کامیابۍ سره په سرواري میډیکل کمپلیکس کې کړي دي. په افغانستان کې یو تاریخي بدلون دی، خصوصا هغه مریضان چې دوی نه اوري او نشي خبرې کولی. د هغې دپاره موږ نن پروګرام نیولی دی. موږ یې عملاً کار شروع کړی دی. تقریبا څو عملیاتونه موږ په کامیابۍ سره په سرواري میډیکل کمپلیکس کې کړي دي چې هغه ټولو نتایج ښه دي. او دا شرکت چې کوم دی دا آله د سویټزرلینډ ده چې موږ ته یې راکړي دی، موږ په دسترس رسوي او د دې فول سپورټ د دوی طرفه دی. په هغه کې چې څه مشکلات وي کمپني په غاړه ده. موږ من حیث جراح صرف جراحي برخه چې کومه ده هغه موږ په مخ وړو او هغه سهولتونه چې مریضانو دپاره دي هغه موږ ورته برابروو. باقي د قیمت او د سپورټ دا د کمپنۍ هغه دی. موږ صرف یو فسیلیټیټر یو چې دا هم ناشونی کار و. دا موږ الحمدلله وتوانېدو چې دوی ته قناعت ورکړو او راغلل، ځای ولیدو، موقعیت ولیدو، سهولتونه یې زموږ د عملیات خانې د ټول وکتل. اینه وروسته چې کله کنوینس شول بعد له اینه نو دوی دا تړون یې موږ سره وکړو چې تاسو کولی شئ د دې نه وروسته دغه آله تاسو ته درکوو ځکه دا آله قیمته ده. او نو دوی دا آله موږ ته په لاس کې راکړه او موږ عملیاتونه وکړل او 13 ورځې موږ د هغې د فعالېدو شاهد یو چې هغه ټول الحمدلله مریضان واورېدل او فامیلونه او دوستان ټول کوم نیک احساسات چې هغه یې موږ سره شریک کړل. د عامه روغتیا وزارت مسؤلینو هم په دغه مراسمو کې ګډون کړی و چې د روغتیایي خدمتونو په معیاري کېدلو یې ټینګار وکړ. داسې مریضۍ موجودې وې، داسې مریضان موجود وه چې مخکې د هغې علاج نه و، خو الحمدلله چې د ډېرو ناروغۍ مرضونو علاج نن پیدا شوی دی. همدا قسم ته نن داسې ناروغۍ موجودې دي او داسې مرضونه موجود دي چې د هغې علاج نشته، خو انشاءالله په آینده کې به د هغې علاج پیدا شي. لکه نن تاسو شاهدان یئ چې هغه ناروغ چې قوت سمعه یې د لاسه ورکړې وه هغې څه نه اورېدل، خو ډاکټر صاحب غفرشاه تتبع وکړه، تلاشي وکړه، داسې یوه آله یې په اول ځل زموږ د دغه ګران هېواد ته راوړه چې الله جل شانه هغه مریض ته قوت سمعه برحل کوي. دریو کالونو کې تاسو یو د امارت یو مشر ماته وښی، وزیر صاحب، حتی رئیس الوزرا، معین صاحبان، ولی صاحبان او رئیس صاحبان، همدغسې کل اردو قمندانان، یو لوړپوړی چارواکی تاسو ماته وښی چې د دوی په خاطر بهر ملک ته تللی وي. یو مثال د ماته څوک وښی، 148 ما سره یې لیست هم پروته، 148 د رئیس الوزرا په شمول زموږ لوړپوړي مشران چارواکي ما خصوصي سکتور ته ما لیږلي دي
ما سره پر هغې په رابطه ما ورته هغه ورته کړې ده، راهنمایي کړې ده چې موږ دلته تداوي کړي دي. او تاسو په دې شاهد خبر د جمهوریت یو عادي مامور به و، عادي چیکاپ دپاره به هند ته په 15,000 $10,000 به یې ځان سره اخیستل او دا به هر ملک مصرفول او په د خپل سکتور په د خپل ډاکټري باور نه و. نو موږ یوه ځانګړتیا د جمهوریت سره همدغه ده چې موږ غواړو په د خپل ډاکټر باور وکړو، د خپل ډاکټر ته حیثیت وبخو، په د خپل سکتور ته باور وکړو. په دغه مراسمو کې روغتیا پالانو وویل که چیرې د صحت بخش همداسې پرمختګونه وکړي هیوادوال به له ګاونډیو هیوادونو د تګ څخه خلاص شي. ویاړو چې د امارات اسلامي چتر لاندې موږ انشاءالله په ترقي کې روان یو او په یووالي کې روان یو او خوشحاله یو الحمدلله. او چې ورځ په ورځ د موږ د حد اقل د صحت سکتور هم داسې یو مسیر اخیستی دی چې الحمدلله زه تاسو ته ډاډ ورکوم که دغسې و یو 10 کاله بعد زیاتې د ما یو افغان به خارج ته نه ځي. 3 هفتې مخکې I came here. ما ایجو عملیات کردم. We did 5 surgery. با 5 عملیات. 5 patients with the 5 surgery. And at the beginning, first surgery, I was worried. در آغاز عملیات ما کمی احساساتی بودم. But as soon as I saw he grabbed his knife and start cutting to the surgery. وقتی که من دیدم او جراحه کردن یا شق کردن دکتر صاحبه Because I knew I found right doctor. بعد از اون من مطمئن شدم و یافتم شیوه. The reason I said that is because all my career با خاطری که در تمام دوران کاری خود I've been with doctor all over the world, more than 3,000 cases. زه په دنیا کې د ټولو ډاکټرانو سره په 3,000 زیاتره د 3,000 کیسونو سره ما کار کړی. I know who has an experienced doctor. و ما میفهمم که کی است دکتر با تجربه. I know who doesn't have good experience. په دې باندې هم زه پوهیږم چې څوک په دغه برخه کې تجربه نه لري. So I feel relief today because I found a really good doctor in Afghanistan. بعدش ما یافتم یک دکتر مرتبط با امیر اشتراک یک دکتر لایقی است. We can launch this program, cochlear implant program in Kabul. ما میتونیم با دکتر صاحب سروری کاشت حلزون یا کوکلیر امپلانت به اینجا ادامه بدیم. سروری ټي وي کمپلیکس کا مجهز لابراتوار لري چې په کې ټول معاینات اجرا کېدو وړ دي. مایکروبیولوژي، هیماتولوژي، هارمونز، بلډ کیسز، پانکریاس پروفایل، کارډیاک پروفایل، رینل پروفایل، لیور پروفایل، الکترولایټس، فلوید انالایسز، PCR ټول معاینات په سروری میډیکل کمپلیکس په لابراتوار کې اجرا کېږي. خو مریض ته امپلانټ وشو، مریض اوریدل شروع کړل، اوس ځینې مسؤلیتونه دي هم زمونږ هم د والدینو. دا نه چې یو ماشوم واوریدل نو بس خو نور فاوري نو یا فرضاً یو کس دی په غټ عمر کې موږ ته مراجعه وکړه 10 کالو عمر سره یا دې نه زیات دې د زده کړې برخه چې ده هغه ضعیفه ده نسبت هغه ماشوم ته چې د 2 کالو یا 1.5 کال یا د 2 کالو د هغې سره به موږ کار کوو، هغې ته به موږ طریقې ښیو. شروع یې د لیپ ریډینګ نه کېږي، اول به څه شی وي خوله به ورته وایي چې فرضاً دې ته څه شی یې دا الف دی دا ب دی دا ت دی څرنګه چې یو ماشوم سره چې نوی تولد شوی وي چې سره د څنګه خبرې ورزده کوو عین شی د مریضانو سره دا کېږي. د یا طبي کمپلیکس مسؤلین وایي هغه کسان چې د ناورېدلو ستونزې ولري د نویو طبي وسایلو په کارولو سره بریالۍ درملنه کوي او د فعالیتونو له پیل سره د لسګونو ناروغانو درملنه کړې چې اوس مهال یې په بشپړه توګه د ناورېدو ستونزې حل شوي دي.